بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عبدالرحمن بابا یو څو خوږو د مطلب نه ډک اشعارو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ واورئ. په دې ډومبنو اشعارو کې عبدالرحمن بابا فرمایي چې د انسان عزت د هغه د معاملاتو په وجه جوړیږي. که دی په خپلو معاملاتو کې صحیح وي او مخلص وي نو د عزت وي، او که نه دی د ټګۍ برګۍ نه کارلي نو د ده زره عزت هم نیسه وي هر سړی چې په حساب کې تیروبیر شي ملامت پی وایه کیږي لور په لور، او چې لایق د ملامت او د تهمت شي ځای لري که بې عزت شي هم سرتور، او چې عزت حرمت یې نه وي په جهان کې هغه هسې ژوندون وسوځه په هور. او بل ځای کمزورو خلکو ته نصیحت کوي چې زورورو خلکو نه ځان لرې ساتي. څه وایي ورته؟ وایي چې په زور ورسره نه یې برابر، د هغو تر څنګه مه کښېنه زړور، او زورور اور او اوبه دې فهم وکړه چې ډوب نشي یا ونسي ځي بشر. زورورو سره چې په زور برابر نه هغه خلکو سره مه کښېنه. دا د هور او د اوبو په مثال دي خلکو له همیشه دپاره تاوان ورکوي، لږه ګټه هم ورکوي خو تاوان یې ډېرې هور خلک اخره کې سوځوي او ډېرې اوبه چې شي نو هغه سړی ډوبوي. او بل ځای بیا همدې پسې وایي چې په ګېډه دې سرخیږي مخ یې ورک شه، که د سرو زرو چاړه وي یا خنجر. مطلب چې یو شیز که تاله فایده هم درکوي خو چې د هغې تاوان زیات وي نو داسې شی ورکوه. او بیا وایي چې دنیا سره مینه مه کوئ، دنیا چا هم نه ده خپله کړې. څه وایي چې د زړه پورې تړلې استوار دا جهان دې د نیکه دی که د پلار، او ته خپل پلار او نیکه وګوره څه شو هسې ستا دی په هغو پسې رفتار. او بیا مسافرو ته نصیحت کوي چې پردی ملک چا نه دی خپل کړی. وی دعوه مه کړه په ناحق به یې خپل نه کړې، پردی ښار پردی ملک پردی دیار، او چې استوګنه په پردي وطن کې کاندي هغه نه لري د هیڅ واک و اختیار. که هزار قسمه وخوري په یو کار کې نه که څوک په مسافرو اعتبار.